السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ټول ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه ملګرو نننۍ ویډیو ډیره زیاته اهم او ډیره زیاته لازمي ډیره ضروري ویډیو ده. کوشش وکړئ چې دا تر اخره پورې وګورئ چې څومره شیر کولی شي دا ویډیو د کتلو نه مخکې چې څومره شیر کولی شي دی شیر کړئ. دا ویډیو د هغه حکمران دغه لپاره د کوم چې په دغه مندر کې شامل دی او کوم چې جوړوي یاره یو مندر د هندوانو لپاره چې راځي او دلته په سلامتي کوي بوتانو عبادت پکې او بوتانو ته به سجدې لګي وغیره. نو چې دا په اسلام آباد کې ته دا د ښې لکه موږ که سوچ وکړو په پاکستان کې خاص کر جمعه چې دی دا د خلکو په چاندو باندې جوړېږي او د مندر چې کوم دی هغې ته د قوم د خزانې نه چې کوم دی روپۍ ځي مندر ته د هندوانو بوتخانه چې کوم جوړېږي هغې ته د قوم چې کومه خزانه ده د هغې نه ورته روپۍ ځي او جوماتونه چې کوم دي هغه د خلکو ته لګیا دی د غریبانه خلک منډې تللي وي. نو دې حکومت ته زموږ دا خواست دی ټولو خلکو ته پکار ده چې یاره راپاسې چې یاره د دې څیز مخنیوی وکړي. هسې نه چې یاره دا مندر په دې اسلام آباد کې جوړ شي او چې دا ګورې زه به څه ووایم چې یاره دا د قیامت په نشانو کې به راتلی شي چې یاره د پښتونخوا په ځای کې ته لګې مندر جوړی د هندوانو یو بتخانې دپاره عبادتخانه جوړی چې یاره دا به دغه زه جوړ کړم چې دلته به انډیا والا راځي وغیره غیر ملکي به راځي او دلته به د خپل بوتانو ته به سجدې لګوي چې یو سړی خپله الله پاک د سجدې لګوي ته ولې لګې الټه ولې مندر منظوري دې کړله. څومره د افسوس خبره ده څومره د افسوس مقام دی دا. نو ټولو ته خواست دا دی چې یاره د دې څیز بھرپور مذمت کول پکار دی. یاره دا څیز پرېښودل نه دي پکار. که دا حکومت یې جوړ کړي نو پکار ده چې په دې باندې یو سړی اور ولګوي چې دی جوړ کړي او بیا پرې اور ولګوي خو نه چې دی د مخکې نه خبر شي نه هغه به د دپاره د پیدې خبرې چې یاره دا کم د قوم د خزانې نه کمې روپۍ ځي چې هغې دلته څه نقصان جوړ نه شي خلکو ته نور څه تکلیفات څه ورنه رسي او د دې باقاعده د دې مذمت پکار دی چې یاره داسې نه چې لکه ما تاسو ته څنګه ووایي چې یاره کله چې عام جومات جوړېږي په کلیو کې وغیره کې هغې دپاره خلک د دې چې څومره هم خلاف کېدی شي څومره هم چې د دې مذمت کېدی شي څومره هم چې په دې باندې تاسو خبرې کول غواړئ نو پکار ده چې یاره دا څیز دا دې منع کړی شي دا دې جوړ نه کړی شي د دې په حساب باندې انشاءالله زه یم چې په دې څومره روپۍ دوی لګوي څومره روپۍ چې په دې باندې لګوي چې لس لګي دا حکومت بیا تاسو ته پته ده چې یاره ټیکهداران وغیره ټول پرې پوه چې یاره د روپۍ په ځای باندې بیا سل لګوي د دغې په ځای باندې د ښایسته جوماتونه جوړ کړی شي د مسلمانانو دپاره چې د الله پاک عبادت پکې کېږي ته د بوت عبادت کوې دا واجبه خبره ده څومره د افسوس خبره ده. څوک هم چې په دې ویډیو باندې خوشحاله او یاره دا ویډیو سره مخکې شیر کړئ مخکې ورسره شیر کړئ کېدای شي دا ویډیو ستاسو په یو شیر باندې هغه چا ته ورسي چې یاره څوک په دې مندر کې د هغوی لاس یې او هغه دا جوړوي.